البته نورستان تقریبا په 3 بخشو باندې تقسیم ده چې غربي نورستان ده، شرقي نورستان ده او مرکزي نورستان ده. نو الحمدلله منګه پروس کالې شرقي نورستان هم د مرکز سره وصل که او مطلب دا د همدغه شانته غربي نورستان هم د مرکز سره وصل که او همدغه شانته د کونړ لویه لاره چې ده تقریبا چې هغه هم خرابه اوس کار پې تیز شروع ده، جدي شروع ده، اساسي کار پې کېږي. تقریبا چې دغه تیر کال کې تقریبا 3 میلیارده امارت اسلامي ورته منظوري کړې وې او کار پې روان و او اوس هم کار روان ده. الحمدلله دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم زمونږ د امنیه قماندان هم هلته ده او د لیوا مسؤلین هم هلته دي، زمونږ ولسوال صاحبان هم هملته موجود دي او ما سره په رابطه کې دي. نو زه خپلو ولسونو ته او مشرانو ته ډاډ اطمینان ورکوم چې الحمدلله برګ مټال ولسوالۍ او د کامدیش ولسوالۍ یو ځای یا یو سفک ځای هم دوی نه دی نیولی او نه دا اجازه موږ ورکو او نه دومره جرات دوی لري چې زموږ یو لیش یا یو سفک ځای ونیسي. الحمدلله دغه دعوه چې دا کاملا دروغ ده او دا اسې تبلیغات دي. نو هیڅ قسم مطلب دا ده چې په نورستان خصوصا په کامدیشو او برګ مټال ولسوالیو کې د دوی وجود نشته. مطلب دا ده د هر چا چې دا خبره کړې ده صحیح خبره نه ده، کاملا زه ردومه. نو دلته تقریبا 2 لارې موږ بدیلې لرو چې یو د پارون نه په پړوک کنډو باندې اوښتې ده او کامدیش برګ مټال ته رسېدلې لاره ده چې البته موږ پروس کالې هغه جوړه کړې وه هغه لاره، نو څه کالې په واورو پوښل شوې وه. نو الحمدلله زمونږ د وزارت دفاع ټیمونه، د فوید عامې وزارت ټیمونه، کاري ټیمونه او لوډرې دا په کار باندې موږ واچولې چې الحمدلله تقریبا لاره 90% لاره صفا شوې ده د واورونه او 10% پاتې ده. انشاءالله 2-3 ورځو کې به انشاءالله دا لاره صفا شي د واورونه او انشاءالله موږ به د برګ مټال او د کامدیش د خلکو اکمالات د پارون له لارې نه کوو انشاءالله. او په پارون کې تقریبا خوراکي توکي او دواګانې او نور تقریبا اکمالات ټول پراته موږ آماده کړي دي. انشاءالله هغه به عاجل د خلکو په خدمت کې انشاءالله کامدیش برګ مټال ته رسو انشاءالله. او د سره لکه چې کوم اشد ضرورتونه ول نو هغه د هوایي ځواک له لارې موږ هلته ورسول، لکه ادویه وه او نور توکي ول، نو هغه هم وخت په وخت رسولي دي. اوس هم اکمالات درګرده روان دي، اکمالات کېږي د برګ مټال او د کامدیش د خلکو او دا لاره چې سر ته ورسیږي وصل شي انشاءالله صفایي وشي انشاءالله د ولس لپاره یې تګ و راتګ یو اسانه او ښه لاره ده. نو ولس ته خو موږ ډاډ اطمینان ورکو چې اوس فعلا زموږ ولسوال صاحبان هم هلته موجود دي، د امنیه قماندان صاحب هم موجود ده، د لیوا مسؤلین هم هلته موجود دي او خطونو کې مجاهدین هم موجود دي. موږ شپه ورځ هلې ځلې کو چې د ولسونو چې کوم مشکلات دي هغه حل کو او انشاءالله زه ولس ته ډاډ اطمینان ورکوم چې 2-3 ورځو کې لاره هم خلاصه شي. نو زموږ امنیتي ځواکونه الحمدلله ډیر قوي مورال کې دي.